کله کله لویه خیانت هغه څوک کوي چې خلک پرې تر ټولو زیات باور لري. دا کیسه هم همداسې ده. د پخوا زمانې کیسه ده. په یوه آرامه کلی کې چې د لوړو غرونو ترمنځ پروت و، خلک به ډېر ساده او سوکاله ژوند کو. سهار به بزګران خپلو کرندو ته تلل، ماشومان به مدرسې ته روان وو او ماښام به ټول خلک د جومات خواته د لمانځه لپاره راټولېدل. د همدې کلي په جومات کې یو مشهور ملا اوسېده چې نوم یې ملا رحمت الله و. هغه به هره ورځ خلکو ته نصیحت کو او ویل به یې ای خلکو حلال رزق وخورئ، دروغ مه وایئ او د بل چا حق مه خورئ، امانت یې خیانت مه کوئ، ځکه چې الله به د هر څه حساب کوي. او د کلي خلک به د ملا صاحب ډېر قدر او احترام کاوه. یوه ورځ ملا صاحب جومات کې نست او یو سړی راغی. السلام علیکم ملا صاحب. وعلیکم سلام ورور، څنګه راغلی وې؟ ملا صاحب ما ویل چې زما مور بیماره شوې ده او ډېرې لاس مې ورته کړې، خو نه کېږي. ما ویل که تاسو ورته دعا وکړئ نو ډېر ښه به وي. صحیح ده ورور، زه به ورته دعا وکړم، الله به یې ښه کړي. او دغه شان د کلي خلک به ملا صاحب ډېر باور کاوه او د هغه خبره په ډېر په احترام منله. یوه ورځ یو غریب سړی چې نوم یې حاجي شیر محمد و جومات ته راغی. السلام علیکم ملا صاحب، زه سبا ښار ته ځم، زما سره لږې پیسې دي او ویلې ځم چې څوک یې لا نه پټې نه کړي. نو ما وایي که زما د پیسې له تاسو سره کېږدم نو ډېر به ښه وي، او کله چې زه بېرته راشم بیا به یې راطلاع کړي. صحیح ده لولا، مسله یې کېږده او ته بېغمه شي، کله چې بېرته راشي ستا پیسې به درته میوسي. او له هغې وروسته حاجي کریم بې فکره له جوماته ووت. ملا صاحب د پیسو کڅوړه خلاصه کړه. لکه به جو چند سوله کې دا خو ډېرې پیسې د یو څه باندې وه، لم دې کیا سم پاته نه لګې. او ملا صاحب د پیسو له کڅوړې یوازې لږه برخه واخیسته. ملا بیا کڅوړه خلاصه کړه. زه خو ویم چې یو بله څه باندې خو محلم هغه خو اسم به درسره دې پاته ورته نه لګي. بل طرف ته په کلي کې د یو کور نه غلا شوې وه او ملا صاحب چې کله خبر شو نو ځان ته یې وویل یا له سبا سم د جمعې لاس د پخلا به بیا نو کوم د خلقه سم د سینه سمیږي. او سبا له ملا صاحب په غلا باندې ډېر سخت بیان وکړ. څه ورځې وروسته حاجي کریم بېرته کلي ته راغی. هغه مستقیم جومات ته ولاړ. مولا صاحب زما پیسې له کیسه راکم. ملا لږ وارخطا شو خو ځان یې آرام وخت. هغه کڅوړه راوړه او ویې ویل دا به خلا هر ورځ د پیسې. حاجي کریم کڅوړه خلاصه کړ خو پیسې کمې وې. مولا صاحب د پیسې او کمی ده او ما تاسو ته پوره دا کړې وې. زه درڅه خبر یم ولي زه درته ګله کړم څه. دا هم دا اخیستې چې ما او تا ته پوره درکړې وې. زه درته وایم چې د ما نه اګستیا او ته بیا وایې. اوس کلي دوه برخې شو. ځینې خلک ویل حاجي کریم دروغ وایي، نور ویل دا خو امکان لري. خو بیا یو بوډا سړی پورته شو او ویل راځئ یو ازموینه وکړو. دا کڅوړه به د جومات په منځ کې کېدو او هر څوک دې د الله نوم واخلي. ملا ډېر وېرېدلی شو، زړه تیز درزېده او پوه شو چې که دروغ ووایي نو رسوا کېږي. اول ملا صاحب دې قسم وکړي. ټول خلک چوپ شول. ملا د خلکو مخونو ته وکتل. ناڅاپه یې سر ښکته کړه او ورو یې وویل زه ګنهګار یم. ټول حیران شول. هغه ژړا پیل کړه او ویې وویل ما کله کلی د حاجي صاحب نه لږ زما سترګې په دې کلي وې، ما معاف کړي دا کلي خلکو. معافي خو به ته د الله نه غواړې، موږ له موږ نه معافي مه غواړه او ته موږ د سزا درکړو چې ته به نور په دې کلي کې نه یې. او د دې نه پس د کلي خلک هغه د کلي نه وباسه. حاجي صاحب ته خپل پیسې بیرته ورکړل شوې. د دې کیسې نه موږ ته دا سبق ترلاسه کیږي چې غلا کوونکی انسان په دنیا کې رسوا کیږي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې موږ ته ووایئ چې راتلونکي ویډیو په کوم موضوع جوړه کړو. ډیره مننه.